د دوشنبه ورځې لاندې او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اسلامي امارت د نورو هیوادونو حکومتولۍ جوړښتونو او پرمختیایي ماډلونو ته درناوی لري او له نورو هم تمه لري چې د افغانستان اسلامي امارت حکومتولۍ او پرمختګ ماډل ته درناوی وکړي. د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي نظام د حاکمیت او خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د 100 کلنې مبارزې وروسته خپل برخلیک خپله ټاکو. د افغانستان تاریخ ثابته کړی چې بهرنۍ او تپل شوې نسخې که د هیوادونو له لوري وي او که د نړیوالو سازمانونو ګټورې نه وي. د کانونو او پترولیم سرپرست وزیر له یو فرانسوي پانګوال سره کتلي دي. کتنه کې فرانسوي پانګوال د افغانستان د زمرودو کانونو په برخه کې پر پانګونې سربیره د لابراتوارونو جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار ناسته کې د هند استازی وایي هند د افغانستان په باب د نړیوالو او سیمه ییزو ابتکاراتو کې فعال شرکت کوي او له هر هغه کوښښ څخه ملاتړ کوي چې د افغانستان په ثبات او پرمختګ منتج کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابولوف د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار ناسته کې د خوښۍ سربیره ویلي هیواد یې غواړي چې افغانستان د دوحې ناستې د خبرو اصلي برخه وي. د اندونیزیا استازی وایي سیمه ییزه همکاري د نړیوالې همکارۍ پیلامه ده. موږ له یو بل پرته نشو کولی پرمختګ وکړو. زموږ غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې فعاله برخه وګرځي. د کانونو او پترولیم وزارت چارواکي وایي چې د ابچین شرکت په پام کې لري روان کال د امو نفتي حوزې اړوند سیمه کې د 6,000 ټنه ظرفیت په لرلو سره د تیلو زیرمې او د 22 نویو څاګانو کیندنې پروژې پلي کړي. د کندهار او زابل ولایتونو د کانونو له استخراج څخه 500 میلیونه افغانۍ عواید دولت ته انتقال شوي دي. د دغه وزارت ویاند وایي چې دغه ولایتونو کې د کانونو د استخراج د بهیر له پایله سره سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.